زما خو دا شی ډېر خوښېږي ښه دغه وړي بچي نه وي که هغه د پیشو بچي او که د غواګانو بچي که نه ډېر داسې که د انسان بچي اکثره بعضې داسې وي چې شوخان یې مې نه خوښېږي که نه ډېر ایله ماشاءالله کوم ماشوم چې ډېر نرمي ښه زیاته کوي که نه وړکتوب کې دا یو کلن پورې هغه مې بیا خوښ وي انشاءالله وروسته یو کال قربانۍ ته برابرېږي ده سره مو کار نشته دی او نه غټ اختر دی که نه راغلی روژه ده دغه شاته چې زما کومه سودا تاسو وینئ لله الحمد بلا سودا ده چې داسې د یو متوسط فامیل فکر وکړه د 2 میاشتو خرچه ده او دلته خو به دا تاسو خیاطۍ وینئ که نه قمر بنسټ لخوا الحمدلله موږ داسې یو فامیل ته راغلو یو د ویډیو شاید تاسو مخکې کتلي هغې ته راغلو یو پوښتنه به یې هم وکړو د روژې په خاطر مو ورته خوراکي مواد راوړل دغه ټول مواد تاسو چې وینئ دا تقریبا موږ $80 معادل افغانیو باندې دا اخیستي دي تاسو وګورئ بهترینه وړه دي یو کاټن ملایي ده 2 منه بوره ده او هر څه هغه شی تر خرما او یا کجورو یا ورسره مربا دی هر څه پورې شته تیر کلونو کې تقریبا تر 10 ولایتونو پورې موږ همدغسې خوراکي کڅوړې توزیع کړې وې 3.5 کسانو ته او همدارنګه 45,000 کسانو ته په 10 ولایتونو کې موږ یوازې روژه ماتې برابره کړې وه او څه کال هم بیا هدف مو دا دی چې 3.5 په 15,000 واړو 15,000 کورنیو ته همداسې خوراکي مواد ورسو او همدارنګه 45,000 کسانو ته مو روژه ماتې تیاره کړې وه هغه 50,000 ته ورسو تاسو څه کوئ سي دا خبرونه دې په خاطر ما تاسو ته در وویل او دا ریپورټ مې ځکه درکړه چې څه کال زموږ هدف هم لوړ دی ورسره دې کې تاسو ته دعوت دی سپیشل دعوت دی د خیر دعوت دی ځکه په $1.5 د هغې معادل افغاني باندې موږ یو نفر ته روژه ماتې ورکوی سو $80 یا د هغې معادل باندې یو کورنۍ یا یو فامیل ته دومره اندازه کې موږ مواد ورکوی سو بیچارګي غربت فقر زیات دی دا به نه وایي چې ټول خل یو شانته دي شته د یو ځای کې ښکته یو ځای کې پورته خو زما ستا مسؤلیت دا دی چې په دغه روژه کې خپله صدقه دغسې کورنیو ته ورکړو خپله صدقه د افغانستان مختلفو ولایتونو ته مختلفو کورنیو ته ځینې خلک به دا وي صحیح د خارجي مؤسساتو به مرستې ورکړي خو داسې خلک هم شته چې هغې نه مؤسساتو ته لاسرسی لري نه ما پېژني نه تا پېژني الله تعالی یو سیستم برابر کړي شاید زما ستا د لاسه هغې ته خیر ورسیږي که غواړې برخه واخلې خبرې نه اوږدومه راځه بسم الله که زموږ د لندن یا د یو کې اکاونټ درته په سکرین ښکاري که هلته اوسېږي مستقیما درته یې ور واستوه تا ته هېڅ زحمت نه درکو خپل موبایل نه کوی سې ولېږې وټساپ نمبر درته ښکاري که ته حواله کوې په دې وټساپ نمبر را سره رابطه کړي انشاءالله ستا حواله به موږ ته را رسېږي که آنلاین لینک ته مرستې راستئ بیا هم درته په سکرین ښکاري ویب سایټ له لارې هم کوی سې نو هېڅ بهانه نه جوړېږي همدا اوس یې وخت دی یو اعمال الله تعالی سوچنده درته حسابوي روژه ده مبارکه میاشت ده نو راځئ زموږ هغه هیوادوال چې بغیر د الله نه نور هیڅوک هم نه لري هغې لپاره مو ته یو اسره شو تر څو پورې روژه بهترینه تېره کړي اجر به الله تعالی هغې ته همغه اندازه رسوي همغه اندازه به تا ته هم الله تعالی اجر درکوي ښه تجارت دی او ښه چانس الله مو خوشحال لره بسم الله السلام علیکم ورحمت الله